الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها الآية. صدق الله العظيم. ما مؤمنو او د علم خاوندانو مؤمنانو مسلمانانو ورونو، الله تبارک و تعالی د سورة بقره یو دیرسم آیت مبارک په رانزول سره د خلیفه خپل چې الله غوښتل په خپل په ځمکه کې خپل خلیفه پیدا کی، د هغه خلیفه صفات و مواصفات او د هغه استعداد بیانوي. نو کله چې الله تبارک و تعالی ملائکو ته وویل چې زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کوم، انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ملک ناراحته شو، ورته وویل چې آیا ته پیدا کوې داسې څوک چې هغه به وینې فساد کوي په ځمکه کې، وینې به تویوي، موږ د تا تسبیح او تقدیس بیانوو. الله تبارک و تعالی ورته وویل انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهېږم چې تاسې نه پوهېږئ. دا خلیفه زه پیدا کوم، د تاسې له جنسه به نه بل څوک پیدا کوم. نو آدم علیه السلام یې تخلیق کو، پیدا یې کو، جوړ یې کو. اوس یې میدان د امتحان ورته برابر کو چې ملایکې هم قانع سي په دې باندې چې د خلافت وړ همدغه مخلوق ته چې الله وس پیدا کو. نو الله فرمایي چې وعلم آدم، ور اښودل الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام ته الاسماء كلها، نمونه ټول یې، ټول نمونه یې ور وښودل. تفسیر قرطبي او محرر وجیز تفسیر د ابن عطیه رحمت الله علیه دا ډیر معتمد تفاسیر دي. په دو مبارکانو کې لیکي چې ډیر تفاسیر، متعدد تفاسیر علماو دي دی عباراتو کړي، تاویلات یې کړي، خو سردارانو د تفسیر، ماهرانو د تفسیر، رئیسانو د مفسرینو لکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، حضرت اکرمه، حضرت قتاده، حضرت مجاهد، حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنهم، چې د مفسرینو سرداران دي، څوک صحابه دي او څوک تابعین دي. د هغو تفسیر اولا او اظهر ده. هغه یې داسې تفسیروي چې له اسماء کلها څخه د ټولو مخلوقاتو که علویات دي که سفلیات دي، اسماء و نمونه مراد دي، او د هغو صفاتو، د هغو خواص مراد دي، او قوانین دي هغو صناعاتو او د آلاتو د هغو صناعاتو مراد دي، چې د هغو کیفیات هم ور وښودل چې دا شی له دې شي سره مرکب کې دغسې شی خواص پیدا کوي، په انفراد کې داسې خاصیې لري، دا خاصه لري، دا خاصه لري. نو آدم علیه السلام ته دغه علم الله ورکو. ثم عرضهم على الملائکه، بیا همدغه معلومات او دغه علم چې آدم علیه السلام ته ورکړی و، الله تبارک و تعالی عرض کو په ملائکو باندې. فقال انبئوني، الله تبارک و تعالی ورته وویل ما ته خبر راکئ، ووایاست ما ته باسماء هؤلاء، د نومونو، خواصو
او صفاتو د دغو شیانو بیان راکړئ، خبر راکړئ. څه صفات لري، څه نومونه یې دي. ان کنتم صادقین، که تاسې په دې کې رښتونی یاست. نو ملایکو سره د دې جواب نه و. بیا الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام ته وفرمایل چې عرض کا، پیش کا دا نومونه، اوس بیان کا دا نومونه ملایکو ته. آدم علیه السلام شل کنده ورته بیان کړل، د هر شي خواص، د هر شي عادات، د هر شي صفات، د هر شي اثرات، د هر شي فواید، د هر شي اضرار، دا یې ټول ورته بیان کړي. دغه موجودات خارجه وو. نو ملایکو تسلیمي ورکړه، ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بس ته دې حکمت چښتن یې ربه، چې ته څوک غواړې هغه به خلیفه کوې، چې څوک لرې کوې هغه به لرې کوې. نو په دې آیات مبارک کې الله تبارک و تعالی د خلافت او د امامت بنیاد ذکر کړی ده. اساس د خلافت له دې آیات را شروع شوی ده، او شرط ورته دا ښودل شوی ده د خلیفه دپاره که بذات خود په ده کې او که په ده کې نه وي، د ده په اعوانو کې، لکه د موږ په فقه کې وایي یو څوک حاکم و امیر د یوې علاقې او د منطقې چې مقرریږي هغه به عالم وي، یا که قاضي مقرریږي هغه به عالم وي. خو بیا وایي چې که چېرته علم نه لرو نو مفتي به په څنګ کې ورسره کښېنوي، له هغه څخه به فتوا اخلي، د هغه د فتوا په بنیاد باندې به فیصلې کوي. نو الله تبارک و تعالی دا احسان وکړو چې آدم علیه السلام ته خو یې د دې شیانو علم ورکړو. نو تنبیه خپل بندگانو ته د دې ورکړه چې د تاسې څوک نایب و خلیفه په ځمکه کې د ما په جوړوي او هغه د ما دین تطبیقوي، په هغه کې به هم دغه علومو دا کمالات موجود دي. خو که په هغه کې دا کمالات موجود نه وي، د هغه په اعوانو کې، د هغه په وزراو کې، د هغه په کابینه کې، د هغه په مشورچانو کې به داسې کسان وي چې له دغو علومو سره مهارت لري، په دغو علومو کې مهارت لري. نو دا د ساینسي علوم، د طبیعي علوم، د موجوداتو خارجهو څخه بحث ده. د موجوداتو خارجهو خواص دي، تجربیات دي، مرکبات دي، اثرات دي، چې دې ته موږ ساینسي علوم وایو، ساینس ورته وایو. نو دا فرض کفایي ده، او دا علم د خلافت او د امامت دپاره ضرور فرض ده، د یو اسلامي نظام دپاره فرض ده، ولې بقا یې تر دغو علومو پورې ده. که دغه علوم نه وي، بقا د اسلامي نظام او د مسلمانانو نشي پاته کېدلی، حتی د عالم بقا نشي راتلی. او که دا علوم وي نو بیا به انسانانو هغه د ژوند ضروريات مهیا کېږي، هغه به پوره کېږي. ځینې ناپوه له دینه ناخبره انسانان وایي چې دا علوم مباحه دي یا مستحبه دي، چې ډېر لوی درجې ته پورته سي نو مستحب دي. داسې نه دي. د آدم علیه السلام کامیابي چې په ملایکو باندې راغله او د خلافت منصب یې وګاټه، دا یې د ساینس په علم باندې وګاټو، دا یې د دې طبیعي علومو په برکت باندې وګاټه. د عباداتو پوښتنه نه وه. که د عباداتو په لحاظ یا د ذکر و تقدیس په لحاظ باندې وای نو خو ملایکې برنده وې. لیکن آدم علیه السلام دا میدان د ساینسي علومو په برکت باندې وګاټه. د دې څخه مې دا مطلب ده چې یو تعداد محلي خلک هغه له دې علومو سره اساسیت لري، او دا علوم دینی علوم دي، اسلامي علوم دي. دا داسې مثال لري لکه انسان پیغمبر هم جوړیږي او فرعون هم جوړیږي، یعنی ښه شی هم ده، ښه هم ده
او بد هم ده. دغه علوم که د کفارو په لاس کې که هغه مهارت کې حاصل سي، لکه نن سي مسلمانان پې باندې ځپي، پې باندې ټوک ټوک کوي، نو بیا به دا موږ ډېر بد بولو او دا بیا ډېر بد شی سو. او که دا مسلمانان وګټي دا منصب، مسلمانان کې په دې کې پیشګامه سي، بیا به دا د اسلام د بقا دپاره، د اسلام د حمایت دپاره او د اسلام د ساتنې وسایلو ذرایع جوړوي. نو دا بهترین علوم دي. دومه خبره مې دا ده په زړه کې چې د اسلامي نظام ممثلین تر هر څه مخته په اسلامي نصاب باندې کار وکړي، داسې اسلامي نصاب مهیا کړي چې د موږ له درسي نظام څخه هم د دین عالم راوځي او هم د ساینس متخصص او د فنونو متخصص، د دنیوي علومو متخصص راوځي. دواړه ترې راوتی سي او د دواړو د حصول ګنجایش یې پکې د هر یو دپاره شعبه کې موجوده وي. دا نصاب موحد سي، دا د مدرسې او د لیسې فرق ختم سي. داسې کوم دښمنانو د نفاقو د تفرق تخم کرلی ده، د مسلمانانو او د اسلامي نظام د چلونکو لازمي فریضه جوړیږي چې دغه تخم د نفاق ختم کړي اسلامي امت له منځه څخه، چې دا محصل ده او دا طالب العلم ده، دا د مدرسې طالب ده، دا د لیسې طالب ده، او یو بل ته لکه میږه او لکه لیو داسې دي، یو بل ته د یو بل څخه نفرت لري. دغه د نفرت فضا ختمه کړي. دا به هلته ختمیږي چې موږ په واحد صف کې کینو، په واحد نصاب کې تربیه سو، له یو استازه تربیه سو. د دې ډېرې فایدې دي. د موږ استازان به پرېمانه سي، موږ ته به اقتصادي سهولت په لاس رامیسر سي او د موږ هغه د تفرقو، د تحزبو، د نفرت فضا ختمه سي. موږ باید په خپلو دیني شرعي علومو کې یا د مدرسې په هغه کې نصاب کې هغه فنون چې په هغه کې د یو طالب 4 5 شپږ 7 کاله ضایع کېږي. ما خپله 5 کاله کې ضایع سوي دي، لکه د منطق علم چې نه یې د دین فایده سته نه یې د دنیا فایده سته، بس د هوا جفت و طاق ده، نه هغه فرقه موجوده ده، نه هغه مدعي موجود ده، نه هغه عقیده موجوده ده. خو دوی کې غیږي که هغه 600 700 کاله مخکې یو حالات راغلي وو، هغه خلکو هغه فرقې وې، خو دوی اوس هم کې غیږي. نو که موږ له دې طالب العلم د منطق څخه مطالبه وکړو چې تاسې په یوه غټه اجتماع کې به تا ته موقع درکړو، ته د منطق بیان وکړه، له منطقه یو وعظ وکړه، دا خلقو ته یو فند ورکړه، دی به له منطقه د کوم فند خبره کوي؟ په منطق باندې به چاته هدایت کوي؟ د منطق کوم شی د هدایت دی؟ کوم شی مفید د دین دی؟ کوم د تفاسیرو دپاره دی؟ کوم د فقه دپاره دی؟ که دغه 5 کاله چې په عربیت کې دی دغسې هوایي جفت و طاق کوي، دغه 5 کاله دی د حدیثو په تخصص کې تیر کړي، د اصول فقه په تخصص کې تیر کړي، په فقه په تخصص کې تیر کړي، د تفسیر په تخصص کې تیر کړي، له دوی څخه به څرنګه ذهبي انسان راو جوړ سي، څومره ماهر انسان به وي. نو موږ ځینې داسې علوم چې هغه هېڅ فایده نه لري او موږ داسې ټینګ پې باندې ولاړ یو چې ما له یو ملا واورېدل، خبره په نصاب کې راله، په ډېر مخکې کدو کې 20 کاله مخکې و. نو هغه وایي چې پیروز په کوم نصاب و مدرسه کې نه وي یا هغه نه وي، حمدالله نه وي، زه خو نه هغه نصاب بولم، نه هغه علم بولم، نه هغه مدرسه بولم. کوم ملا چې پیروز و قاضي او حمدالله تدریسولی نه شي یا نه پې پوهېږي، نو زه خو نه هغه عالم بولم نه ملا بولم. دغه ذهنیت، فرسوده ذهنیت باید ختم سي. موږ هغه مفید علوم، ضروري علوم، لکه کوم اصلي علوم په دینیاتو شرعیاتو کې چې موږ لرو، د اصلي علومو کوم خدمه دي، کوم عالي علوم دي، لکه صرف و نحو او اصول فقه او د علم بلاغت و فصاحت، دا باید په ډېر دقت سره ولوستل سي.
ډېر په عمق سره ولوستل سي، هم په اسانه کتابو کې ولوستل سي. داسې نه لکه د کافیې چې شرح یې په جامع سره سوې ده. جامع شرح د دې دپاره کولی سي کافیه پې باندې اسانه کړي. هغه جامع په خپله دومره سخته ده چې بېل استاذه نه زده کېږي. بیا په جامع باندې شرح غفور وکړه چې جامع پې باندې اسانه سي. هغه غفور په خپله دومره سخته چې بیا استاذ او بیا لوستلو دا نه زده کېږي. د دې شروحو څه فایده ده؟ دا نصابونه تغییر کو باید په ذهن کې تغییر راولو. اگر که دا یوه سخته موضوع ده، ډېره مقابله غواړي. زموږ دا زاړه فکرونه چې دې ته رامایله کوو، دې ته راماتوو، دا یو ډېر لویه پهلواني غواړي. خو به هر حال موږ له دې مشکلاتو سره مخ یو. دا نصاب باید موحد کو. په عصري علومو کې چې کوم غیر مفید علوم دي، غیر مفید فنون دي، اوس د پښتو منطقې په علاقې کې له اوله صنف په پښتو شروع کېږي تر 12مه پورې څه ضرورت ده ورته؟ چې نور کتابونه دې هم ټول په پښتو ژبه باندې دي. ساینس او جغرافیې او ټول شیان په پښتو باندې وایي. بیا د پښتو مضمون ته علاحده مستقل طور باندې څه ضرورت ده؟ د فارسي زبانو له اوله صنف په فارسي شروع کېږي، دري شروع کېږي تر 12مه صنف پورې څه ضرورت ده ورته؟ یا دغه رقم ته د موسیقي مضامین دي پکې، یا نور مضامین پکې راځي، نو هغو مضامین چې کوم غیر مطلوب مضامین دي، بې فایدې مضامین دي، هغه مضامین له دغو چې حذف سي او هغه فرسوده او زاړه مضامین له هغو نصابه د مدارسو له نصابه وایستل سي او یو واحد ذهبي مترقي او پیشرفته اسلامي نصاب مهیا کو. نو پس له هغه چې به بیا د موږ دا د تفرق و تهذب آفت و فتنه هم له منځه ولاړه سي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته د توفیق راکړي او دا کار د الله راته اسانه کړي او الله دې موږ د مشرانو توجه دې ته ور واړوي چې دغه د تفرق تخم ختم کړي چې کوم کفارو کرلی ده. داسې نه چې د نیالونو ته موږ هم ورپسې وراچوو او دا د تفرق تخم موږ هم پسې تقویه کوو. د موږ په حالت د اسلامي نظام په راتګ کې هم پاته وي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.